السلام علیکم خوږو دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. احمد کوټوال یم د یو ښایسته اپلیکیشن سره بیا. اپلیکیشن وړوکی خو د کمال نه ډک. اپلیکیشن کې څه دي او څه کمالات لري؟ ویډیو ګورو، ویډیو لایک کول او شیر کول نه هېر نه شي. او که چینل مزماني سبسکرایب کړئ خامخا چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو ګورو، ویډیو له ځو د اپلیکیشن ډاونلوډولو لپاره ځو پلی سټور له. پلی سټور کې لیکو MPT فولډر، MPT فولډر. دا وګورئ تاسو MPT فولډر په نوم باندې چې کله تاسو ولیکئ په پلی سټور کې دغسې یو انټرفیس راځي. دا تاسو وګورئ دقیق زه ښیامه 1 میلیون کسان د دې نه استفاده کوي، دا پروګرام استعمالوي او پروګرام هم ډېر وړوکی دی، تقریبا 1 MB دی. خامخا انسټال کړئ، د موبایل لپاره ډېره فایده لري او د موبایل سپیډ مو او د موبایل باندې چې کوم زور دی لوډ دی هغه بیخي کمی. تاسو له دې پروګرام فایده ښیم، ویډیو وګورئ چې د دې اپلیکیشن فایده څه ده د موبایل لپاره. دا چې کله موږ تاسو ډاونلوډ کړو، دا چې مخکې نه ما ته یې ډاونلوډ کړی دی، تاسو له زه ښیم کله چې موږ ډاونلوډ له ځو ګورو چې دا پروګرام ډاونلوډ شوی دی. تاسو دا وګورئ دلته لیکل شوي MPT فولډر. د دې انټرفیس دغسې شانتې راځي. په دې کې 3 اپشنې ورکړي دي چې سکین MPT فولډر او ډیلیټ MPT فولډر او ډیلیټ MPT فولډر روټ. دغه دریم اپشن زموږ نه پکارېږي، زموږ د 2 اپشنو سره کار دی. موږ او تاسو کله چې دا اپلیکیشن انسټال کړو، د هغې نه بعد چې کله دا انټرفیس راغی، په دې کې موږ تاسو څه کوو؟ په دې کې موږ تاسو دغه اول چې کوم لیکل شوی دی سکین، یعنې ولټوو باید چې کومې فولډرې زموږ په موبایل کې فضول پرتې دي، خالي پرتې دي. دا چې کله موږ تاسو کلیک کوو، دا وګوره دی شروع که سرچینګ. پروګرام ډېر سپک دی، ډېر ښایسته دی او سپیډ ډېر زیات دی. دا ګوره 304 MPT فولډر زما موبایل کې پرتې دي. دا چې کوم اپلیکیشن ما انسټال کړي او بېرته مې ډیلیټ کړي دي، کوم ګیمونه مې انسټال کړي او بېرته مې ډیلیټ کړي دي، هغې فولډر یې هغسې پاتې دي. زما د موبایل سټوریج یې هم نیولی دی، په CPU یې هم مصروفه کړې ده او موبایل لپاره هم لوډ جوړ شوی دی. اسانه طریقه یې ده. په دې 2 نمبر کله چې فولډر پیدا کړلی ستاسو موبایل کې، لکه زما موبایل کې چې 304 پیدا کړلی، دغسې ځو په دې 2 نمبر کې تاسو وګورئ ډیلیټ MPT فولډر. اسانه اپلیکیشن دی، ډېر اسانه دی استعمال یې. دا موږ تاسو په دې باندې کلیک کوو، دا تاسو ولې 115 MPT فولډر یې ختم کړو. دوباره یې کلیک کوو، دا وګوره هغه 115 یعنې زما په موبایل کې فولډر یې ډېر زیاتې وي، په 2 سټپو کې ختمې کړي. دا ولې اوس ګورئ تاسو باقاعده تاسو له ښکاري 0 MPT فولډر. دا تاسو ولیدو MPT فولډر شو، یعنې فولډر یې مکمل ختم کړلی. زما په فایل کې یا په سټوریج کې چې کومې فولډرې خالي پرتې وي مکمل یې صفر کړلی. اوس زما د موبایل سپیډ لا زیات شو، د چارج باندې به هم یو اثر غورځېږي، د انټرنیټ سپیډ به هم زیاتېږي، ځکه چې موبایل باندې چې کوم اضافه لوډ هغه یې بلکل ختم کړو. د ویډیو دونه مننه، خوشحاله اوسئ، په مخه مو ښه.